ومسلم. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم نور پوښتنه کړې ده چې یو کس ته هغه نه منځونه قضا شوي دي خډیر، یعنی ترتیب ساقط، خو بیا دا همت وکړه چې دا ټول منځونه بیرته راوګرځول. آیا دا سړی بیرته صاحب ترتیب ګرځي او کنه؟ او محترمه دا سړی بالکل کټول منځونه را اندا چې څومره د فوت شوه او قضایي منځونه دي دا ټول راوګرځي، بالکل دا سړی ور سره صاحب ترتیب ګرځي. دا مسله امداد الفتاوا جلد 1 صفحه 397 باب قضاء الفوائد کی باقاعده را نقل کړي. البته یو پوښتنه هم دا شوی د چې یو کس ته زید دی، هغه نه ډیر منځونه تللی دی او بیا بیرته دا منځونه راوګرځېدل، دې سره دا صاحب ترتیب ګرځي دی. وای صورت مسئولہ میں اگر اس شخص نے اپنی فوت شدہ نماز ادا کر لی اور اب ان کے ذمہ کوئی نماز باقی نہ ہو تو وہ شرعاً صاحب ترتیب ہے. وای په دې صورت مسئوله کې الته پوښتنه دا شوی د چې منځونه واپس ټول راګرځولي دی، کدا ټول منځونه دی وکي او څه منځونه د په غاړه باقی نه وي، بالکل دا سړی صاحب ترتیب دی. دا قرنګي د فتاوا شامی حواله پر نقل کړي د وقید بقضاء البعض لانه لو قضى الكل عاد الترتیب عند الكل. دا وګوره کچرته ټول منځونه را واپس کینو دا سړی دغه کیږي لګ چې لخ کتر چې فتاوا شامی کې دی. وای اما اذا قضى الكل، یو سړی قضا د ټول فوت شوه منځونه راوړه، فظاهر انه يلزم ترتیب جدید. فتاوا شامی جلد 2 صفحه 529 مکتبه زکریا. نو دا مسله قربان د شمع حسن الفتاوا صراحتا لنا امداد الفتاوا صراحتا لنا نقل کړي په جلد 1 او صفحه 309 کې. السلام علیکم.